درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. د مورولي او پلارولي تر نامه لاندې د دې ښوونیزې لړۍ په لومړۍ برخه کې له زیږون څخه تر 3 کلنۍ پورې د ماشوم په روزنه درسره غږیږم. مګر له هر څه لومړی باید په پام کې ولرو چې کله د ماشوم د عمر په اړه شمیرې یادیږي نو له هغو شمیرو سره به توپیر لري چې په نورو چارو کې کارولي کیږي. د سارې په توګه کله چې وایم 2000 کال موخه یې دا ده چې 2000 کال پیل شوی او لا پای ته نه دی رسېدلی. خو که د یوه 3 کلن ماشوم په اړه غږیږو معنا یې دا ده چې دې ماشوم په نړۍ کې 3 بشپړ کالونه ژوند کړی دی او تازه یې 4م کال پیل کړی دی. همداراز کله چې د ماشوم 12 میاشتې عمر بشپړ شي د لومړنۍ کالیزې په ورځ یا د 14مې میاشتې په لومړۍ ورځ یې د 1 کلن ماشوم په توګه پیژني، په داسې حال کې چې 2019 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ او حتی لومړنۍ شیبه کې 2019 کال دی. پر دې بنسټ کله چې د ماشومانو د روزنې د هغه پړاو په اړه خبرې کیږي چې له زیږ څخه تر 3 کلنۍ پورې وخت نیسي، موخه به د 3 کلنۍ پای وي نه پیل. د ژوند دا لومړني 3 کالونه له 3 مختلفو او ګوښیو پړاوونو څخه جوړ دي. لومړنی پړاو لومړنۍ 1 میاشت ده چې د نوزیږ په نامه پیژندل کیږي. دویم پړاو له 1 میاشتې څخه تر 12 14 او د ځینو په اند حتی تر 18 میاشتو پورې دی چې د تیرودنې یا انفانسي په نوم یادیږي. دریم پړاو چې له 14 میاشتو څخه پیل او په 3 کلنۍ باندې پای مومي څوړنګواله یا ټاډلر بلل کیږي. د ژوند دا 3 کالونه خورا ډیر مهم دي ځکه کیدای شي په دې پیر کې د انسان د شخصیت له 10 سلنې څخه ډیره برخه جوله او شکل ومومي. یا په بله ژبه که کوم ځانګړی کار مو نوي کړی او د ژوند عادي او روږدیز تګلوری مو وهلی وي، د اوسني شخصیت 1/3 برخه مو په لومړنیو 3 کالونو کې جوړیږي. له همدې کبله په دې 3 کالونو کې د مور و پلار دنده او مسؤلیت بې دریغه ډیر دروند دی. که په دې 3 کالونو کې مور و پلار خپله دنده هغسې چې ښایي ترسره نه کړي نو کیدای شي په راتلونکي کې به یې ماشوم له دومره ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي چې سمونه به یې حتی کیدون او امکان ونه لري. ټول انسانان بېلابېل ژوند چاپېریالونه او د استوګنې شرایط لري. د ټولو د ژوند لومړني 3 کالونه په بېلابېلو او حتی متضادو او متناقضو شرایطو کې تیریږي. له بلې خوا د ژوند په پیل کې احتمالات او یا امکانات محدود او لږ وي. تر دې چې ویل کېږي په لومړنیو 3 کالونو کې زموږ او ستاسې بچیان په یو د دې 2 حالتونو او یا د ښه او بد حالت ترمنځ په یو حالت کې سترېږي. مختلف او متفاوت امکانات نه لري. هدف دا دی چې که تاسو په دې کلي، ښار او یا هیواد کې اوسیږئ او هغه بل په بل کلي، ښار یا هیواد کې اوسیږي، هر یو د خپل ښار او په ټولیزه توګه د ژوند چاپېریال له شرایطو، ستونزو، پیښو، ښېګڼو، بدګڼو او امکاناتو سره تړلی دی. هر ګوره باید وویل شي چې ماشوم په لومړنیو 14 یا 18 میاشتو کې یا په ګلستان کې اوسیږي چې ښایي ځینې ګلونه به یې اغزي ولري او یا په خارستان کې ژوند کوي چې کیدای شي ځینې اغزي به یې ګلونه ولري. دا سمه ده چې ځینې وختونه د دې ښه او بد ترمنځ یو منځنی حالت پیدا کیږي، خو په ټولیزه توګه له یو څه اغزیو سره ګلستان او یا له څو ګلونو سره خارستان وي. مګر دا تصور چې د دې دواړو یو ترکیب او ګډوله به وي معمولا نه وي. ماشوم که د نړۍ په هر ځای کې وي په بڼ یا ځنګل کې به د بوټي د لویېدنې غوندې د طبیعي قوانینو تر اغیز لاندې سترېږي، که څه هم دغه قوانین په ټولیزه توګه هر چیرته سره ورته دي، خو وروستی پایله هرومرو متفاوته او بدله راځي. ځکه نو په لومړنیو 3 کالونو کې د انساني ماشوم زده کړه او یادونه په ډبره کې د نقش په څیر دي.
چې تقریبا هیڅ کله ړنګېدای او پاکېدای نشي. دا زده کړه که مثبت اړخ ولري د خوشحالۍ ځای دی، مګر که منفي وي د سمولو لپاره به یې کېدای شي هیڅوک هیڅ ونه شي کړای. په دې 3 کالونو کې زده کړي څیزونه د ماغزو په ژبنکو او حجرو باندې د تل لپاره پاتې کیږي. که څه هم وروسته له پرله پسې کړنو او راکړنو یا تجربو په ترڅ کې یو څه بدلون مومي، خو دا چې تجربې تر ډیره ځان ته په ورته ازمیښتونو او کړنو پسې ګرځي، وضعیت او حالت لا پیاوړی کیږي او یو بد یا ښه حالت بیا هم د بد یا ښه حالت په بڼه غځېږي او ادامه مومي. په لومړنیو 3 کالونو کې زده کړې اکثراً د شرطي کېدو له مخې وي. د شرطي کېدو یا کانډیشنینګ مطلب دا دی چې یوه بشپړه بې ارزښته، عادي او بې تړاوه پیښه یو ناڅاپه له یوې داسې موضوع سره ګډېږي چې سړی له دې څخه وروسته لومړنی څیز یا شخص د داسې ځانګړنو او مشخصاتو څښتن ګڼي چې مخکې یې نه لرلې. د بیلګې په توګه یو ماشوم ځیر او حساس غوږونه لري، یو څوک یې په مخ کې پرنجېږي او ماشوم ورڅخه ترهېږي. له دې پیښې څخه وروسته ماشوم د ټوخي یا پرنجي پر ځای له هماغه کس څخه ډارېږي چې د ده په مخ کې پرنجېدلی یا ټوخېدلی دی. که هغه خونې ته راننوځي، ماشوم په ژړا کېږي، په داسې حال کې چې هغه به یې بابا، کاکا، ماما یا کوم بل ډېر مهربانه او زړهسواند خپلوان وي چې ماشوم نه باید ترې وډار شي. همدارنګه د موټر له هارن څخه ډارېدلی ماشوم بل ځل د موټر په لیدلو ژاړي او ډارېږي. په وړکینه کې د زده کړې بله لاره کېدای شي آیډنټیفیکیشن وي، په دې معنا چې کله پیښې ډېرې سختې او درنې وي، ماشوم ځان په پیښه کې لوېدلی او ورک احساسوي او پیښه د خپل ذهن په یوه برخه کې له ځان څخه ګوښې داسې خوندي کوي چې که په راتلونکي کې له ورته یوې بلې پیښې سره مخامخ کیږي، د دې پر ځای چې ځان ته ورسیږي او د خپل فکر او سوچ له مخې شرایطو ته په پام شمیرلی او ګڼلی غبرګون وښیي، پخوانیو یادونو او خاطرو ته ستنېږي. د بیلګې په توګه یو ماشوم ډېر قهرجن پلار یا مور لري او دغه قهرجن پلار یا مور چې کله چیغې وهي او غال مغال کوي، ماشوم دومره ډارېږي چې په بشپړه توګه خپل ځان ته ورکېږي او هغوی او د هغوی کریغې او چیغې په ذهن کې ځای نیسي. کله چې دغه ماشوم بیا په 20، 30 او یا 50 کلنۍ کې له کوم څیز څخه ځورېږي، د دې پر ځای چې شرایطو او پیښې ته په پام ځواب او غبرګون وښیي، یو ناڅاپه خپل کنټرول له لاسه ورکوي، خپلو خاطرو او یادونو ته ستنېږي او قهرجن پلار یا مور یې واک په لاس کې اخلي او هغسې چلند کوي چې مور یا پلار یې په ورته شرایطو او حالاتو کې کاوه. څو شېبې وروسته چې په خود راځي، خپلې تېروتنې ته یې پامېږي، پښیمانېږي، بښنه غواړي او هیښ پېښ درېږي چې څنګه یې د یوې عادي پیښې په غبرګون کې داسې ناوړه او له قهره ډک غبرګون وښود. د خواشینۍ ځای دا دی چې ماشومان دغه ډول یادونه او خاطرې تر ډېره له منفي پیښو څخه جوړوي. د زده کړې بل احتمال پایلنیوی یا کانکلوژن دی. د ژوند په لومړنیو 3 کالونو کې ماشومان د لویانو غوندې فکر او سوچ نه لري، مګر د څیزونو او پیښو په اړه پایلو ته رسیږي او د همدې پایلو له مخې پریکړه کوي چې کوم شی ښه، بد، په زړه پورې، ځورونکی، تریخ، خوږ او نور دی. ځینې وختونه دا پایلې او پریکړې د ټول عمر لپاره د ماشوم په ماغزو کې زیرمه کیږي. پر دې بنسټ څه چې په لومړنیو 3 کالونو کې د ماشوم په وجود کې ځای پر ځای کیږي، د هغه د وجود برخه ګرځي او د تل لپاره یې ژوند مشخص او ځانګړی کوي، د همدې پایلنیوي نتیجه ده. ماشومان شرایط او وضعیت ته په پام ځواب نه وایي، بلکې د ژوند په پیل کې د نورو طبیعي پیښو غوندې غبرګون ښیي. هغه ستاسو د کړنو په مقابل کې له وړاندې څخه څرګند، ټاکلی، تیار او چمتو ځواب لري. شرایط او حالات نه څېړي چې په یو ځای کې یو ډول او په بل ځای کې بل ډول ځواب
ولري. لنډه دا چې په لومړنیو 3 کالونو کې چې څه د ماشوم په شاوخوا کې تیریږي او یا یې د هغه مور و پلار کوي په داسې ډول د ده دننه خوندي کیږي چې د هډوکو او غوښو غوندې یې د وجود برخه ګرځي او په لویوالي کې یې ډېرې کړنې او چلندونه د دې پر ځای چې د شرایطو او حالاتو تر اغیز لاندې منطقي بنیاد او بنسټ ولري د دې 3 کالونو د یادونو، خاطرو او زده کړو تر اغیز لاندې وي. ځکه نو موږ ته ارزښت او لومړیتوب لري چې وپوهیږو ماشوم په لومړنیو 14 میاشتو کې څه ډول پریکړې کوي، څه ډول پایلو ته رسیږي او په کومه بڼه او توګه څیزونه او مطالب په خپل ځان کې شرطي کوي. درنو او قدرمنو لیدونکو، د مورولي او پلارولي تر سرلیک لاندې د ماشوم روزنې د لړۍ دا برخه هم دومره وه. په نورو برخو کې به په دې اړه لا ډېر او پراخ معلومات درکړم. له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې لومړی په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او بیا دا ویډیو په فیسبوک، ټویټر او نورو کې شیر کړئ چې ډېر خلک ترې ګټه واخلي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.